کې هیله درنو مینوالو د سیټي وال میډیا ته بیا هم خراغلاس خوشاله یم چې زه حسیب سنگزی نن بیا هم له یو ښکلي او خوندور راپور سره د ګرانو مورګانو او خویندو لپاره ستاسو په درانه چوکاټ کې یم. نن راغلی د کابل ښار په یو تلافروشي کې مشهوره تلافروشي ده. دلته به د مختلفو ډیزاینو په اړه وغږیږو، د طلاو په باره کې به وغږیږو چې نوي ډیزاینونه کوم ډیزاینونه راغلي او قیمتونه څو سوي لوړ دي که ټیټ دي په مختلفو برخو کې به خبرې اترې ولرو. السلام علیکم. السلام علیکم برادر بنده. سلام. خیر سه ان شاء الله. مننه ژوندۍ اوسئ. خوشاله اوسئ. موږ راغلو نن مو وختل د خویندو میندو لپاره د زرګرۍ نه یو خپل ریپورت جوړ کو. کوم ډیزاینونه تاسو نوي بازار ته عرضه کړی دي؟ نن سبا کابل کې خو داسې ډیزاینونه مختلف ډیزاینونه چلیږي. بله. او د ترن معمولا د خوندې فورګانې تراخلي هغه د ټول کوشش کوي سونه نوې ماډلونه واخلي او بازار کې هر شي سونه نوې راځي خلک هغه ډیر خوښوي. صحیح. همغه نمونږ هم راولې مغه نه خرڅو خشي بازار کې ظریف ډیزاینونه اوس غوړي خلک د سه غټ غټ ډیزاینونه نه نن سبا خلکو ډیر ظریف ډیزاینونه خوښوي لکه په خوا و داسې غټ غټ لاکتونه غټ غټ خلکو خوښ کوي استعمال کول او نن سبا داسې ډیر خاصه ظریف لاکتونه دي خلکو استفاده کوي. خلکو په وزن په قصه کې وکنهشته ټول خوند من نن تبا د ظریف شي په سګرځي دغه ځوانانو دغه سړیانو غټه کړي نو دلته نارینه ګټه اوسه شوې ده ان شاء الله. نارینه ګټه کړي په دې چې نه کم مصرف نارینه خو ګټه کړي ده خو بیا د نارینه توان هم د کده خو نن سبا وضعیت اقتصادي لږ زره وطن کې خراب شوی ده. خلکو د اقتصاد وضعیت لږ زره ضعیف شوی ده نو دا نارینه لپاره ډیر ګټه دي. د رښتیا څنګه دي نرخونه لوړ شوي دي که په هغه نرخ په دې ډالر لږ څه لوړ شوي دي ستاسو نرخو کې څه تفاوت د سره نرخ د ډالر سره پیوند دي. مونږ د لپاره د مونږ خرید په ډالر باندې دي نو بیرته خرڅو په افغاني خرڅيږي. دلته سنو ډالر جګيږي خامخ په نرخ باندې اوسه تغیرات راځي. صحیح. نرخ جګيږي. صحیح. یو ګرام روسي طلا په څو؟ نن یو ګرام روسي طلا په 3000 افغاني خرڅيږي 14 کرت عیار دي او یو ګرام ایرانی په 3200 باندې خرڅيږي سنو 14 کرت عیار دي. په اوس شرایطو کې تاسو طلا اخلي ک خرڅوي ډیره دغه دکاندارو د موږ کارم اخیستل دم خرڅول ده خو نن سبا بازار کې له خرڅول نه اخیستل ډیر شوی ده. خلک اقتصاد ضعیف شوی ده د اخیستل واسطه توان نه لري. ډیری خلکو خرڅي خپل سره خپل کور خرچه او مصرف لپاره ډیری خلکو له وطن نزي مسافرت کوي بهر ته ځي. ډیری خلکو د خرڅول لپاره سره ډیر راوړي بازار ته اخیستل یو څه کم شوی ده. اقتصاد خلکو ته خرڅول ډیر دي نن سبا. ډیزاین سه تاسو مثال د ظریف ډیزاین په توګه راوړی دا او ډیر مشتریان لري ډیر خلک خوښي. هغه کوم ډیزاین دا کوي چې لږ معلومات راکړي؟ نن سبا ډیر ظریف ډیزاین دغه ډیزاینان دي ډیر رسم خپل حواله په دغه کې دا نو د دې سایز ظریف جوړ شوی دا وزن کم ده سایز غټ ده. دا مدل ظریف زیره خپل مصری په نامه خرڅيږي دا په فیزون په نامه راغلی د الجزایر سغدي د ناوې راغلی دلته تاسو کوم مخ راسو به ګوري ټول ناوې ډیزاینونه هم دغه دي خرڅيږي. فرض مثال د لکه دی 15 ګرام 3 منزل لزی غټ لکه دی مصری سغدي په 15 ګرام او په خواص نو داسې غټ ماډل 9 ګرام 8 ګرام او یا ګرام یو 30 ګرام خلکو به اخیسته. اقتصاد د خلکو خو او اوس اقتصاد لږ زره کمزور شوی د خلکو راځي ټول 10 ګرام 12 ګرام 15 ګرام دغه نه زیات خلکو اقتصاد نه لري زیات اخیستل هم نشي. اما د خلکو ذوق تفاوت راغلی سي په وخت به غټ سیټونه خلکو اخیسته او ظریف او ماشاءالله د افغانستان خلکو خو ک دنانه دي کنارینه دي ټول په خلک دي په اقتصاد سره خلکو پیږي. خلکو درلود په خوا غټ سیټان اخیسته اوس خلکو نه لري خزانه هم پیږي چې اقتصاد کې ضعیف شوی ده پیسې نشته کاروبار نشته عاید کم شوی ده او غوډم په کم باندې قناعت کوي. او د سې کورنۍ تاسو ترازی سي اوس نامزد شوی او د خپل واده لپاره تیاری ونیسي په د شرایطو کې ولا په دغه 15 میاشتې کې سنو نوې امارات دولت راغلی ده کوم داسې کورنۍ نن سبا راځي خو 10 ګرام 12 ګرام خریدار زیات واسه توان د خلکو نه 50000 15000 نه لکه نه خو به خریدار نشته
په بازار کې نه راځي کار څو کم راځي 40 زره 10 زره لري 50 زره لري 50 زره په باندې څه غټ لاکت نه کیږي هم مجبور دی او ګټي واخلي والی واخلي د نور شان استفاده کوي د سیټ خرڅول او سوس کم شوی د بازار د ګوتو په اړه تاسو وایي نوې ډیزاین د ګوتو لري هو دا نوې ګټي په خو د نه خو د مصري او سنگاپوري په خو اوس ټول د فیزون ډیزاین راځي د ډېر ظریف دي خواله په دغه کې د تنه د سایز غټ دی وزن کم دی په خو په دغه یو اندازه ګوته باندې راتله عربي په نامه 15 ګرام 4.5 ګرام باندې ګوته به راتله بله اوس د څه خاصه ګوته اندازي فرض مثال د نازک فیزو مال جزایر په نامه دی غټ ډیزاین لري غټ سایز لري خو لیکن ورنه 2 ګرام 1.5 ګرام دا ډیر بازار ډیر خلک امکان لري چې ډیر زر خراب هم سي څنګه خامخا د خورختیا خبره ده سنو نازک شي دوام کم دي که څومره دبل کار شي هغه بیا مقامات ډیر دي څوک فرمایش درګي چې پاندې ډیزاین مثلا ما ته 8 ګرام جوړ کړي تاسو ته جوړوي په دغه شپږ میاشتې خو داسې کوم فرمایش مونږ ته نه راغلی د خلکو اقتصاد خراب شوی ده په خو خلک به اخیر ته 10 ګرام 15 ګرام ګوته فرمایش به ورکوي خو خدای دې وکړي له خیره د ستونزې حل شي او د خلکو اقتصاد بیا پیاوړی شي او راسي تاسو ته اماغه ډیزاین فرمایش درکې کنه خدای مهربانه او ګران بهشک ګران لیدونکو د دې دکان نوم هم له خیره تاسو ته ذکر یو ځل راسي مختلف تلاوي مختلف ډیزاینونه لبیل او بیل هیوادونو څخه دلته راځي ورد کړی دي او په ډیر ټیټه بیا تاسو ته ان شاء الله له تخفیف سره درکې کوي سي نور معلومات راکې هر شای دکان کې خلرو خو نن ته خریدار کم شوی د بازار کې ته خریدار را نشي مونږ هم د کم شای نه لرو دکان ته په دغه 15 میاشت باندې څنګه مارات غلې بازار ضعیف د خرڅ نشته مونږ نوې مال نه دا ورکړی څه سوینه د شپږ میاشت مخکې مال د ما سره اوس د مال بازار نشته مونږ مال نه راوړو نو مال خرڅ نشي مونږ باندې چې لپاره مال به راوړو دقیقاً دا تلاوي معمولا لکم هیواد ناراضي الحمدلله سره خو په موږ خپل وطن کې ډیر شته موږ وطن کې خلکو قانون مشتر راباسي او زیاتر مشکل استونزل ته ده نو کارخانه‌ګان دلته له اوسه کمزور ده خلکو سم سرمایه نه بندي اعتبار په دغه وطن کې نشته ډیری متمال له دوبای نه راځي زیاتر مال په خبر نه راځي یو څه کارخانه‌ګان دلته موږ جوړ شوی د خلکو ماشالله کار کوي خو د اقتصاد نو کله سونو نوې حکومت راغله د ټول کارخانه‌ګان کابل کې درېدلای ده اما غزور مال دی خلکو خرڅيږي یعنی موږ په هیواد کې د طلا د کان استخراج لرو او ان شاء الله الحمدلله صحیح ماشاءالله نشته دغه اوسم خلکو له شمال خوانه راوړي یو څه برق په نامه تل دی ریګ تلای ریګي دی راوړي د تخم خرڅيږي وطن کې د مونږ سره ډیر په خبر ته زیام دغه هوس هم هغه دغه هوس هم نن سبا 310 په د لندن نرخ راځي دوبای نه نرخ کې دی او د کابل نه په 300 روپے خلک خلی اخوته ډیر زی صحیح یعنی موږ د طلاو صادرات لرو خو لکه کارخانه جوړې سي د طلا د استخراج لپاره او دغه د تنظیم لپاره موږ ول خیره د طلا په برخه کې د زرو په برخه کې یو پیاوړی اقتصاد ولرو څنګه ولا وطن کې هم راشي هر څه موږ لرو وطن کې هم نشته ام دغه اوس وخت د ویل کان په موږ وطن کې ډېر قانون دي خلکو سره راباسي خو مقصد د غیر قانوني په توګه راباسي خلکو د محلي خلک دي ته په خوا زورواکان و قومندانان و په خوا خلکو زوروران و غاصبین و غدي منطقه ته کړه و خپل خلکو باندې کار به کاوه تر به راوسته په غیر قانوني توګه باندې بازار کې به راول خرڅوله خدای څخه کوم قانون به جوړ شي دولت به جوړ شي هر څه شته ان شاء الله هغه مشهور طلاوي روسي طلا دي قطري طلا دي کوي چې دغه مملکتو په اړه کې کوم طلاوي ډېر شهرت لري دي موږ تاسو خلکو سره خو په حقیقت کې د قطري او بحریني او سنگاپوري او ایراني او روسي د یو نوم پیدا په حقیقت کې سره خسره هغه سره سن عیار جګ بي عیار دوه بي عیار یو بي هغه عیار مهم ده د خو سنگاپوري کوي قطري به وي
دا ټول ډیزاین نوم په خودل شوی دا کنه فقط کې سره مهم عیار مهم د صنعت سواتیا به 914 به په کریډ په حساب درته وایم او په عیار کې درته وایم خسره 22 دی 21 دی د بازار کابل کې ډیر اوس چلېږي اتل سره چلېږي 250 په نامه خرڅيږي سره اتل دی فقط کې کابل کې ډیری خلکو اتل سواتیا دی خو هغه بل در ګران زید مونږ تاسو خلکو اقتصاد ضعیف دی غوډي دومره سم ډیر نه استفاده کوي اتل سواتیا ډیر خلکو 250 استفاده کوي سابق په روسي طلا مثال یا هم د بهراني طلا په منځ کې د قیمت کې تفاوت وکنه تاسو ویل چې طلا یو طلا د فقط عیار عین ما غیر ول قیمت کې تفاوت درلود دا سره یو سره دی یوازې قیمت د لپاره فرق کوي سنو روسي سره په 14 باندې جوړیږي 14 کریټ او عربي سنو جوړیږي په 21 کریټ جوړیږي خبر دلته د سنو 14 کریټ سره هرزان راځي 21 کریټ سره جګ راځي په کریټ کې فرق کوي ګران لیدونکو تاسو خويند او مورګانو په خاصه توګه تاسو پوښوي چې طلا فرق نه لري فقط عیار فرق لري اما تولید فرق لري دغه لپاره نرخ کې لکه افزایش او کاهش لري نو تاسو لارسي د دې دکان څخه د مختلفو ډیزاینو زینه تصاویر وګورئ بیا هم خرغلاس ګران لیدونکو تاسو تصاویر ولیدل خاطیا ورسای پیغام خلکو نه څه غوښتنه لري خلکو ته څه پیغام لري مننه ورځ مخ د خلکو نه خواهش هم دغه دي سره جنس دي د هیڅ کله خپل ارزش له لاس نه ور کوي کله په وطن کې تحولات راځي په اقتصاد باندې فرق کوي اثر تغییر کوي پیسې نقد ناچل کیږي خلکو که خپل سرمایه په سره باندې بند کې دا مونږ ته هم ګټه ده سره مونږ ګټه کوو او نور که مونږ ته ګټه دي خلکو لپاره هم ګټه دي د سرمایه کور کې نقد کې څه مشکلات پر راځي بیرته خپل سره خرڅي نقد پیسې دي دا هیڅ کله توان سره کنه کې خلکو او ورځ په ورځ د سره نرخ جګيږي ټټيږي نه خلکو په کتل کې د سم نه پیږي ته دکان کې شي دي د خلکو نه ما خواهش دغه دي راسي لنزدنه مونږ دکان المکا په نامه دي زه خپل جابیم غږیږم خلکو راشي لنزدنه وګوري مونږ هم ډیر کوشش کوو کوم ډیزاین نو سن بازار ته راځي مونږ هم غږن وردو خلکو خپل خلکو لپاره خلکو مورګانې راشي لنزدنه وګوري خاصه ډیزاین ان شاء الله مونږ ورته برابر کړی ورته ډیره مننه تاسو مننه روزان مهرباني ګران لیدونکو لکه څنګه چې ویلې دي طلا د کور بانک راسي طلا ک پیسې لري نغد پیسې لري راسي طلا واخلي کور کې د یو بانک په حیث وساتي دا ودی موږ د نن ورځې خبرونه د نن ورځې ریپورت چې تاسو ته وړاندې ک تربل راپور از عبدالحسیب سنگزی تاسو په لوی وبخون کې خدای سپارم یادونه کوم چې د سټي وال میډیا چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو هم له دوستانو سره شریک کړئ